Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar Imam Afridi. My dear viewers, panalane video ke ba munga active or the passive voice bunyad shuru kawo. Da zamung pa active voice or pa passive voice bande awalane video da or da part 1 de. او په دې کې با چې کوم د اکټیو وایس او د پیسیو وایس بیسیک بنیاد دی هغه با ډسکس کیږي نو ټایم مناخلم راځي چې سٹارټ کو. Today we are going to look at active voice and passive voice in English language. What is active voice and passive voice? When do we use active voice and passive voice, and how can we easily change the active voice into passive voice? Pa nanani class ke ba munga zda kowu che active voice او passive voice da sadi da ba mun kala istemalawu او da active voice ba munga sanga pa asane sara passive voice la change kowu. Min da active voice ba sanga passive voice la چینج کوو اړوو به. نو په دې کلاس کې به تاسو لا د دې سوالونو ځوابونه میلاویږو. نو دا یو خاص درته کوم چې دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او څنګه چې تاسو لا پته ده چې دا زمونږ پارت 1 دی د اکټیو وایس او پیسیو وایس سیریز. نو په دې اکټیو وایس او پیسیو وایس سیریز باندې به په آینده کې نورې ویډیوګانې هم جوړیږي. نو ټولې ښې په غور او په شوق سره وګورئ د دې دپاره چې دا د اکټیو وایس او پیسیو وایس په باره کې کنفیوژنز دی د سټوډنټانو چې دا لرې شي، چې دا د ستاسو ختم شي. حقیقت کې اکټیو وایس او پیسیو وایس دا ډېر ایزي دي، خو له بده مرغه مونږ له په سکولونو کې په داسې طریقه ښودلی شوي دي چې د اکټیو او د پیسیو وایس د زده کړې نه یې زمونږ هغه زړونه مات کړي دي. د ټولو نه اول خو زه تاسو له دا خبره کوم چې اکټیو وایس خو تقریبا چې تاسو ټولو له زده. اکټیو وایس چې کوم دغه عامې جملې چې دي دا بس اکټیو وایس دي، لکه فار ایگزامپل he play cricket, you write a letter, we eat apples, they clean the rooms. دا ټول اوس اکټیو وایس نو دا تاسو له الریډي زده، په دې کې کنفیوژن نشته. خبره اوس په پیسیو وایس کې دا او پیسیو وایس چې کوم دی دا هم یو ډېر ایزي دی، بس صرف داسې معمولي غوندې توجه غواړي. او دا ویډیو تاسو لږه په توجه سره وګورئ نو انشاءالله چې د پیسیو وایس په باره کې کنفیوژن دی هغه به هم د تاسو ختم شي او تاسو لا به د خپلو سوالونو ځوابونه میلاو شي. نو راځي چې خپل ټاپک سٹارټ. په اکټیو وایس او پیسیو وایس باندې دا کنسپټ کلیئر کېدلو نه پس اوس راځي چې وګورو چې دا وایس څه شی دی. په وایس باندې د پوهېدلو دپاره راځي چې دا ډیفینیشنز او مثالونه وګورو. مای ډیر ووز د ټولو نه اول مونږ په وایس باندې ځان پوهوو چې دا وایس څه شی دی او دا څه ته وایي. سو فرسٹ اف all we should know that what is voice. نو مای ډیر ووز voice has two meaning. یاد ولرئ چې وایس دا زموږ سره دوه معنی لري. we can say that voice can be translated into two way. مونږ ویلی شو چې وایس دا په دوو طریقو ترجمه کېدلی شي. first according to dictionary او second according to grammar. اولنې ترجمه یې مونږ په ډکشنري سره کولی شو او دومه معنی یې چې کومه زموږ سره ده هغه د ګرامر په مطابق باندې ده. نو یاد ولرئ چې وایس دا زموږ سره په دوو طریقو باندې ترانسلیټ کیږي، ترجمه کیږي. وایس can be translated into two ways. Number first according to dictionary and number second according to grammar. Let's have a look that what is the meaning of voice according to grammar and what is the meaning of voice according to dictionary. راځئ چې اوس وګورو چې د وایس
د ډکشنري په لحاظ سره سمانه ده او د وایس بیا د ګرامر په لحاظ سره سمانه ده. Voice according to dictionary. My dear viewers, according to dictionary, voice means sound. د ډکشنري په مطابق د voice معنی ده sound. A sound that made through mouth while we are speaking or singing. هغه आवाज کوم چې مونږ د خولې په واسطې سره جوړو کله چې مونږ خبرې کوو یا سندرې وایو. نو د ډکشنري په مطابق د وایس معنا دا ساوند، هغه ساوند کوم چې د خولې په ذریعه پیدا کیږي کله چې مونږ خبرې کوو یا سندرې وایو. نو دا چې کوم دی دا یې د ډکشنري معنا شوه او زه امید لرم چې تاسو الریډي په دې باندې پوه یې. according to dictionary, voice means sound, a sound that made through mouth while we are speaking or singing. د ډکشنري په لحاظ سره د وایس معنا ده ساوند. هغه ساوند، هغه आवाज کوم چې مونږ د خولې په واسطې سره پیدا کوو جوړوو یې کله چې مونږ خبرې کوو یا سندرې وایو. او دویمه معنا یې ده according to grammar. According to grammar, voice is used to show whether the doer of an action is subject or object. My dear viewers, د ګرامر په مطابق اوس د وایس معنا بالکل چینج ده. د ګرامر په مطابق باندې وایس مونږ لا ښایي چې آیا کار سبجیکټ کوي او کا اوبجیکټ یې کوي. دا یې د ګرامر په لحاظ سره معنا شوه. د ډکشنري په لحاظ سره یې معنا وه आवाज وایس. لکه مونږ چې وایو چې her voice is very sweet، د هغې आवाज ډیر خوږ دی. همدارنګې د ګرامر په لحاظ سره یې معنا بیا بالکل چینج ده. د ګرامر په لحاظ سره وایس مونږ لا ښایي چې آیا دا کار سبجیکټ کوي او کا اوبجیکټ یې کوي. نو زه امید لرم چې تاسو به د وایس په معنا باندې ښه په تفصیل سره پوه شوي وي او چې د وایس کوم معنا وا کوم کانسیپټ په هغې باندې به هم تاسو کلیر شوي وي. نو د وایس نه پس اوس راځو اکټیو او پیسیو وایس لا. مای ډیر ویورز یاد ولرئ چې زمونږ سره دوه وایس دي، یو ته ویلی شي اکټیو وایس او بل ته ویلی شي پیسیو وایس. اکټیو وایس دا کوم وایس دی او پیسیو وایس دا کوم وایس دی. نو راځئ چې په دې باندې هم ځانونه پوه کړو. Active voice and passive voice. My dear viewers, د example لا تاسو لکه په توجه سره وګورئ. example number first کې وایي چې he cleaned the room. هغه کمره صفا کړه. هغه کمره صفا کړه. دلته چې کوم دا ډویر دی دا سبجیکټ دی او دا د ورب نه مخکې راغلی دی. هی دلته زمونږ سره سبجیکټ دی. هی کلینډ د روم، هغه کمره صفا کړه. دا اکټیو وایس دی. او اوس دا سنټنس چې کله پیسیو وایس لا راځي نو دا به داسې شي چې د روم واز کلینډ بای هیم، کمره هغه صفا کړه. د اولنې معنا دا و چې هغه کمره صفا کړه او د دویمې اگزامپل معنا شوه کمره هغه صفا کړه. نو په دې دویم اگزامپل کې چې دا کوم روم زمونږ سره ولګېدو دا دلته کې شو زمونږ سره سبجیکټ او چې دلته زمونږ سره سبجیکټ شو د روم نو په پښتو کې یې هم معنا داسې شوه چې کمره هغه صفا کړه. په اولنی مثال کې هی کلینډ د روم، هغه کمره صفا کړله. او په پیسیو وایس کې بیا څنګه شو د روم واز کلینډ بای هیم، کمره هغه صفا کړه. نو که تاسو دې جملې لا لږ په غور سره وګورئ نو په دې کې سره دومره فرق نشته. بس فرق پکې دا دی چې په اکټیو کې سبجیکټ د ډویر اف ان ایکشن دی
ټول فاکس په سبجیکټ باندې دی او په پیسیو وایس کې چې کوم دی سبجیکټ دا ریسیور اف ان ایکشن دی او اوبجیکټ چې کوم دی دلته دا ډور اف ان ایکشن دی. نو دلته چې کوم دی اوس ټول فاکس دا په اوبجیکټ باندې دی. یا لکه اوس په دې دویم اگزامپل کې یو ایټ اپل تا مانا وخوړه. دلته چې کوم سبجیکټ دی یو دا فرست راغلی او معنا یې په پښتو کې هم تا مانا وخوړه. او په پیسیو کې اپل واز ایټن بای یو مانا تا وخوړه مانا تا وخوړه. نو په اکټیو کې چې کوم دی ټول فاکس دا په سبجیکټ باندې دی او په پیسیو وایس کې چې کوم دی دا ټول فاکس په اوبجیکټ باندې دی مانا تا وخوړه. نو بس صرف هم دومره فرق دی پکې او زه امید لرم چې hope after watching this video you will be able to understand active and passive voice. It's true that it's a little bit complicated خو دومره مشکل هم نه دی لکه څومره چې مونږ لا په مشکله طریقه باندې ښودل شوي وو. نو د اگزامپلو سره زه امید لرم چې ستاسو دا کانسیپټ به څه ناڅه کلیر شوي. وایډیا اوس د اکټیو وایس سینټنس چې کله پیسیو وایس لا چینج کیږي نو د دې څه بیسیک رول دی او دا رول زموږ سره تقریبا چې شپږ دي او هر یو رول به په تفصیل سره وایو. نو انشاءالله چې د دې رول د زده کړې سره به د ستاسو د اکټیو وایس او د پیسیو وایس په باره کې چې کوم کنفیوژن دی دا به تاسو د همیشه د پاره ختم شي او تاسو چې کوم فارمل رائټینګ کوئ یا ایسے لیکئ نو هغه به چې کوم دی ایڈوانس لیول ته ورسیږي. نو as I told you at the beginning that there are two voices in English language, active voice and passive voice. لکه څنګه مونږ چې په شروع کې ویلو چې په انګلیشي ژبه کې دوا وایس دي یو د active voice او بل د passive voice. نو what's the difference between active voice and passive voice؟ په active او په passive voice کې څه فرق دی؟ اکټیو وایس ستوي او پیسیو وایس ستوي په دې باندې د پوهېدلو د پاره راځي چې د اکټیو وایس او د پیسیو وایس ډیفینیشنز وګورو. په وایس باندې د پوهېدلو نه پس دا پوینټ د ځان سره نوٹ کړئ چې زموږ سره په انګلیشي ژبه کې دوا وایس دي یو د اکټیو وایس او بل د پیسیو وایس. په دې باندې د پوهېدلو د پاره راځي چې وګورو. نمبر فرست زمونږ سره د اکټیو وایس. په اکټیو وایس دا کوم یو وایس دی؟ اکټیو وایس دا هغه وایس دی in which subject does something or subject is the doer of an action. اکټیو وایس دا هغه وایس دی په کوم کې چې کار کوونکی سبجیکټ وي یا سبجیکټ پکې سکار کوي. من هغه سینټنس هغه جمله با د اکټیو وایس سره تعلق لري په کومه کې چې کار کوونکی سبجیکټ وي د ډویر اف ان ایکشن چې پکې سبجیکټ وي چې سبجیکټ پکې سکار کوي نو هغه سینټنس با د اکټیو وایس سره تعلق لري. او زه تاسو لا دا شرطن وایم چې په اکټیو وایس باندې تاسو پوهیږئ ځکه چې زاهد ټیچز انګلیش. اوس که د اگزامپل له وکتلی شي دا د اکټیو وایس اگزامپل دی او دا تاسو له الریډي معلوم دی. نو کومې چې دا عام سینټنسز دي دا عام جملې دي دا ټولې اکټیو وایس دي. سیکنډ اگزامپل وی پلی کرکټ مونږ د کرکټ لوبه کو. اوس فرست اگزامپل لکه وکتلی شي زاهد ټیچز انګلیش. دلته و زاهد چې کوم دی دا ډویر دی کار کوونکی دی سبجیکټ دی ځکه سبجیکټ دی چې دا انګلیش ښایي کار کوي. سیکنډ اگزامپل کې وی پلی کرکټ مونږ د کرکټ لوبه کوو. نو دلته و سبجیکټ مونږ ځکه چې دا کار مونږ کوو د کرکټ لوبه کوو
نو دا دواړه سنټنس چې کوم دی دا اوس د اکټیو سره تعلق لري ځکه چې دلته په دې سنټنسز کې چې کوم دا ډور دی دا سبجیکټ دی او مونږه په ډیفینیشنز کې وویل چې in which subject does something or subject is the doer of an action په هغه جمله هغه سنټنس په کومه کې چې سبجیکټ کار کوي یا کارکونکي پکې سبجیکټ وي نو هغه به د اکټیو وایس سره تعلق لري لکه په دې مثالونو کې تاسو وکتل د اکټیو وایس د ډیفینیشن نه پس اوس راځي چې وګورو د پیسیو وایس ډیفینیشنز او چې دا هم وګورو چې د دوی دواړو په مابین کې څه فرق دی. نمبر 2 پیسیو وایس. پیسیو وایس دا کوم یو وایس دی؟ پیسیو وایس دا هغه وایس دی in which subject receive something or subject is the receiver of an action. په پیسیو وایس کې سبجیکټ دا ریسیور آف ان ایکشن وي او د دې وجه دا ده چې دلته کې سبجیکټ اهمیت نه لري، توجه نه لري، ټوله توجه دلته اوبجیکټ وي. نو ځکه دلته د سبجیکټ کردار از ا ریسیور راغلی دی چې دلته د سبجیکټ اهمیت پاتې نه وي. دا د ځان سره یاد وساتئ چې په پیسیو وایس کې سبجیکټ لا اهمیت نشي ورکولی، ټول اهمیت ټول فاکس توجه په اوبجیکټ باندې وي. نو د دې وجې نه چې کوم دی دا سبجیکټ دا ریسیور آف ان ایکشن شي په پیسیو کې او دا اوبجیکټ چې کوم دی دا د ډېرې توجه د ډېر فاکس د وجې نه دا ډور آف ان ایکشن شي. نو په اکټیو وایس او په پیسیو وایس کې بس یو وزنې هم دا فرق دی چې په اکټیو وایس کې ټوله توجه فوکس دا په سبجیکټ باندې وي او په پیسیو وایس کې ټوله توجه ټوله فوکس دا په اوبجیکټ باندې وي. لکه په دې مثال کې انګلیش از taught by زاهد. انګلیش زاهد ښایي. که تاسو وګورئ نو په اکټیو وایس کې مونږ ویلو چې زاهد ټیچ انګلیش، هلته ټوله توجه په زاهد باندې وه چې زاهد انګلیش ښایي، خو دلته اوس ټوله توجه په د انګلیش باندې ده، انګلیش زاهد ښایي. نو دا زاهد باندې اوس په دې پیسیو کې توجه نشته، ټوله توجه اوس دلته په انګلیش باندې ده. یا کرکټ از پلیډ بای اس. کرکټ مونږ لګو، مین کرکټ مونږ لګو. نو دلته زمونږ ټول فاکس ټوله توجه چې کومه ده په کرکټ باندې ده، په اوبجیکټ باندې ده. نو د دې وجې نه دلته چې کوم دا سبجیکټ دی دا ریسیور دی او دا اوبجیکټ چې کوم دی دا دلته ډور دی. Let's have a look more example for better understanding. راځئ چې د ښه پوهېدلو دپاره مزید مثالونه وګورو. په اگزامپل نمبر 1 کې I play cricket. دا اوس اکټیو وایس دی او دلته ټول فوکس په سبجیکټ I باندې دی. زه د کرکټ لوبه کوم. کرکټ از پلیډ بای می. دا اوس پیسیو شو، دلته اوس ټوله توجه په کرکټ باندې شوه، په اوبجیکټ باندې شوه. کرکټ زه لګوم. په اولنۍ کې زه د کرکټ لګوم او په پیسیو کې کرکټ زه لګوم. په سیکنډ اگزامپل کې هی کوکس رایس. هغه وریجې پخوي. دلته ټوله توجه په سبجیکټ باندې ده، په هی باندې ده. سبجیکټ دلته ډور دی، هغه وریجې پخوي. دا وریجې چې کوم دی دا شاته تللی، دلته کې د وریجو څه اهمیت نشته. ولې چې په اکټیو وایس کې ټول اهمیت ټول فوکس دا سبجیکټ لري. خو چې کله دا مونږه پیسیو لا چینج کو، رایس از کوکډ بای هیم. وریجې
هغه پخوي. نو دلته اوس چې کوم د ټول فاکس دا په اوبجیکټ باندې شو، وریجې هغه پخوي. نو د دې مثال نه هم دا معلومه شوه چې په اکټیو کې د سبجیکټ اهمیت زیات وي او په پیسیو کې چې کوم دی دا د اوبجیکټ اهمیت زیات وي. په نیکسټ اگزامپل کې شي از کلینینګ روم، هغه کمره صفا کوي لاګیا دی. دلته اوس چې کوم دا شي دی دا سبجیکټ دی او د اهمیت زیات دی. اوس په پیسیو کې روم از بینګ کلینډ بای هر، کمره هغه صفا کوي. نو لکه څنګه په انګلیش کې سبجیکټ او اوبجیکټ چینج کیږي په اکټیو وایس او په پیسیو وایس کې هم داسې په پښتو کې یو هم معنا چینج کیږي او سبجیکټ او اوبجیکټ خپل ځایونه چینج کوي. نیکسٹ ایگزامپل they have fixed the car has been fixed by them. my dear viewers د دې مثالونو له به تاسو لا دا اندازه لګېدلې وي چې په اکټیو وایس کې سبجیکټ اهمیت لري او په پیسیو وایس کې اوبجیکټ اهمیت لري. په اکټیو وایس کې سبجیکټ د ډور اف انیکشن وي او په پیسیو وایس کې اوبجیکټ د ډور اف انیکشن وي. اوس د ډیرو سټوډنټانو به دا کوېشن په ذهن کې رایز کیږي چې کله مونږه د اکټیو جمله چینج کوو پیسیو لا، نو په دې کې ډېرې تبدیلې راځي. لکه اوس فار ایگزامپل آی پلی کرکټ، دا اوس سمپل جمله را، خو چې کله مونږه د پیسیو لا چینج کړله کرکټ از پلیډ بای می، نو دلته ډېر چینجنګ وشو. دا چینجنګ څنګه کیږي؟ په دې چینجنګ په دې بدلون باندې د پوهېدلو دپاره د اکټیو وایس او د پیسیو وایس د بدلون د چینجنګ بیسیک رول دی او په نننې په دې ویډیو کې به مونږ انشاءالله دغه بیسیک رول وایو. نو راځئ چې دا بیسیک رول دا کوم رول دی او په دې باندې د ښه پوهېدلو دپاره راځئ چې دا رول وګورو. په اکټیو وایس او په پیسیو وایس باندې د پوهېدلو نه پس راځئ چې اوس د اکټیو وایس او د پیسیو وایس چې کوم هغه بنیادی رولز دي چې هغه وګورو. نو لیټس سٹارټ. Basic rules for changing active voice into passive voice. کله چې مونږه اکټیو وایس پیسیو وایس لا اړوو بدلوي، نو دا څه بنیادی اصول لري او په دې بنیادی اصولو کې زموږ سره چې کوم اولنی اصول اولنی رول دی هغه دا دی چې د structure of the sentence reversed in passive voice. په پیسیو وایس کې چې کوم د جملې دا ساخت دی دا بناوټ دی دا ریورس کیږي، شاته کیږي. څنګه شاته کیږي؟ د سبجیکټ شفت ټو د پلیس آف د اوبجیکټ، دا سبجیکټ به چې کوم دی دا بلاړ شي د آبجیکټ ځای and the object come to the place of the subject او اوبجیکټ به چې کوم دی دا براشي د سبجیکټ ځای. دا پوینټ د ځان سره نوٹ کړئ چې کله یو جمله یو سینټنس تاسو د اکټیو نه پیسیو لا چینج کوئ، نو کوم دا سبجیکټ او اوبجیکټ چې دی دا به د خپل ځایونه دا به بدلوي. اوبجیکټ به د سبجیکټ په ځای استعمال شي او سبجیکټ به د اوبجیکټ په ځای استعمال شي. لکه په دې مثال کې he plays cricket. اوس که د اگزامپل له وکتلی شي نو دا اوس اکټیو وایس دی او هی زمونږ سره سبجیکټ دی، پلیز دا زمونږ سره ورب دی او کرکټ دا زمونږ سره اوبجیکټ دی. نو دا چې کله مونږه پیسیو لا چینج کوو پیسیو لا یې اړوو نو دا جمله به ریورس شي. څنګه به ریورس شي؟ دا کرکټ دلته په لاست کې راغلی دی، دا اوبجیکټ دا به راشي په پیسیو کې سرله. کرکټ is played by him او دا هی چې کوم دی دا
راغې د کرکټ چې کوم دغه اوبجیکټ و په اکټیو کې د دې ځای نو دا شو هم. تاسو به اوس دلته کې دا تپوس هم کوئ چې دلته د هی په ځای باندې دا هم ولې استعمال شو په پیسیو کې. نو دا هم درته په مخکې رول کې را روان دي چې د هی دا زمونږ سره سبجیکټ پروناون دی او د سبجیکټ پروناون چې کوم اوبجیکټ فورم دی هغه دی هم. نو کله چې هی اوبجیکټ لازم نو دا به بیا مونږ هی نشو لګولی، دا به شي هم. دلته زمونږ ټول فاکس په د زی په بدلون باندې دی، چینجنګ اف پلیس باندې دی. نو زه امید لرم چې تاسو به نو کله چې تاسو د اکټیو وایس پیسیو لا چینج کوئ نو وړاندې تبدیلی وړاندې بدلون به د سبجیکټ او د اوبجیکټ ترمنځ وي. اوبجیکټ به راواخلی د سبجیکټ په ځای کې به یې کینوئ او سبجیکټ به راواخلی دا به د اوبجیکټ ځای له بوځئ. لکه په دې مثال کې تاسو وکته کرکټ چې کوم دی دا راغی په پیسیو کې د سبجیکټ ځای له مین په سټارټ کې استعمال شو، او هی چې کوم دی دا په پیسیو کې استعمال شو د کرکټ په ځای باندې او دا شو هم. نو دا و زمونږ سره د اکټیو وایس پیسیو وایس بنیادی رول فرست رول. اوس راځي چې وګورو رول نمبر سیکنډ. په رول نمبر سیکنډ کې وایي چې چینج ان ورب د سبجیکټ او د اوبجیکټ د بدلون نه پس دویمه تبدیلی دویم بدلون دا کیږي په ورب کې، او وایي چې د ورب is changed to third form while converting active voice to passive voice. Remember that always third form of verb is used in passive voice. دا پوینټ د ځان سره په ساده لفظونو کې یاد کړئ چې په پیسیو وایس کې د همیشه د پاره تھرد فارم د ورب استعمالیږي. چې کله تاسو د هر ټینس جمله پیسیو وایس لا چینج کوئ نو په پیسیو وایس کې به تاسو د ورب تھرد فارم استعمالوئ. لکه په دې مثال کې هی کلینز د روم. دا کلین چې کوم دی دا به اوس په پیسیو وایس کې تھرد فارم لا چینج شي. د روم از کلینډ بای هیم. اوس د سبجیکټ او د اوبجیکټ د تبدیلی نه پس بله تبدیلی راغله کلینډ. نو مونږ به چې کوم دی دویمه تبدیلی کوو په پیسیو وایس کې د ورب، او د ورب به تھرد فارم د همیشه د پاره په پیسیو وایس کې استعمالیږي. لکه په دې مثال کې تاسو وکتم هی کلینز د روم. The room is cleaned by him. دلته دا cleaned چې کوم دی دا زمونږ سره third form of the verb دی. دا رول نمبر 2 نه پس راځي چې اوس وګورو رول نمبر 3. په رول نمبر 3 کې use of preposition by. دا پوینټ د ځان سره هم نوٹ کړئ چې تاسو څومره مثالونه اگزامپل د پیسیو وایس وکتل په هغې کې مونږه بای استعمال کړی دی. دا بای پراپوزیشن دی او وایي چې پراپوزیشن بای always is used after third form of verb in passive voice. دا پوینټ د ځان سره نوٹ کړئ چې بای چې کوم دی دا د ورب د تھرد فارم نه پس په پیسیو وایس کې استعمالیږي. لکه په دې اگزامپل کې he writes a letter. A letter is written. دا written چې کوم دی دا زمونږ سره د ورب تھرد فارم دی، او څنګه چې په رول نمبر 3 کې مونږه وویل چې د تھرد فارم نه پس به مونږه پراپوزیشن بای استعمالو نو بای استعمال شو، او هم دا زمونږ سره اوبجیکټ شو. نو تر اوسه پورې مونږه 3 رول دا زده کړل. فرست رول د سبجیکټ او د اوبجیکټ چې کوم پلیس دی هغه چینج کول. دویم په پیسیو وایس کې د ورب تھرد فارم استعمالول،
او دریم دا زده کړو چې پراپوزیشن بای به مونږ په کوم ځای کې استعمالوو. نو دا استعمالیږي د ورب د تھرډ فارم نه پس او بیا به مونږ پسې اوبجیکټ استعمالوو هم. He writes a letter. A letter is written by him. هغه خط لیکي. Active voice او خط هغه لیکي. نو د رول نمبر 3 نه پس راځي چې اوس وګورو رول نمبر 4. په رول نمبر 4 کې وایي change into helping verb or tense. په helping verb زمونږ سره کوم دي؟ is, am, are, was, were, have, has, will او do, does وغیره. او په ټینس کې په دې کې چې کوم چینجینګ کېږي هغه په کومه طریقه باندې کېږي هغه درته وایي چې are changed according to tense while active voice converting into passive voice. کله مونږ چې یو active جمله passive لا چینج کوو نو tense او helping verb دا به د ټینس په مطابق چینج کیږي او دا به څنګه چینج کیږي ان شاء الله په دې باندې به مونږ ځان لا یو بیله ویډیو کوو. خو تاسو اوس فی الحال د اگزامپل لا وګورئ. cricket was played by him. دا د دې اکټیو جمله چې مونږ کله جوړو نو دا به شي he played cricket. He played cricket simple past tense. نو simple past tense چې کله مونږه passive لا اډو نو مونږ به پکې to be verb چې کله subject singular وي was او چې کله plural وي نو were. هغه به ان شاء الله پر روانو ویډیوګانو کې په تفصیل سره وایم. cricket was played by him. دا اوس simple past tense دی. room has been cleaned by him. دا اوس زمونږ سره present perfect tense دی. د رول نمبر 4 نه پس راځي چې اوس رول نمبر 5 وګورو. My dear was په رول نمبر 5 کې subject pronoun object pronoun while converting active voice into passive voice. کله چې مونږه یو active جمله passive voice لا چینج کوو نو subject pronoun با object pronoun لا په دې طریقه چینج کیږي. لکه I چې زمونږ سره subject وي نو هغه به په passive کې میشي. we دا به په passive کې us. you چې کوم دی د subject او object form دواړه یو دی. mean د دې subject form هم چې کوم دی یو دی او object form هم یو دی. په active کې بم یو وي او په passive کې بم یو استعمالیږي. he چې کوم دی دا په active voice کې subject دی او په passive voice کې زمونږ سره object form هم دی. د she object form چې کوم دی دا هر د دې object form چې کوم دی دا them دی او د it دی. دا رول نمبر 5 او په دې رول کې چې کوم دی دا subject pronoun دا به څنګه چینج کیږي په passive voice کې نو دا به بالکل د دې چارت په مطابق چینج کیږي. I, me, we, us, you, he, him, she, her, they, them او it. دا و my dear who was rule number 5 او د رول نمبر 5 سره به د ستاسو کانسپټ ډیر کلیر شي. اوس زمونږ سره چې کوم آخري رول دی هغه دی رول نمبر 6. نو راځي چې وګورو رول نمبر 6 چې په دې کې څه وایي. په رول نمبر 6 کې وایي چې in very few cases the subject of the sentence may not be mentioned in passive voice when it is too obvious or needs not to be. وایي چې په رول نمبر 6 کې په ډیرو کمو کیسونو کې چې کوم دی سبجیکټ
دا په پیسیو وایس کې چې کوم دی نه منشن کیږي ځکه چې د دې ضرورت نه وي او هر چاله پته وي نو د دې وجې نه چې کوم دی دا پکې نه منشن کیږي. لکه په دې مثال کې د thief was arrested غل گرفتار کړی شو. نو اوس هر سړی لا پته ده چې غل بچا گرفتار کړي پولیسو. نو د دې وجې نه دلته چې کوم دا سبجیکټ دی the thief was arrested by police. دا by police چې کوم دی دا د اکټیو سبجیکټ دا دلته نه دی استعمال شوی د دې وجې نه چې دا دلته معلوم دی. نو my dear who was دا زمونږه د اکټیو وایس پیسیو وایس د سیریز اولنې پارت. په دې پارت کې چې کوم مهم رول وو هغه مونږ ولوستل او زه امید لرم چې د اکټیو وایس او د پیسیو وایس په باره کې به د ستاسو کانسپټ څه نه څه کلیر شوي وي. د مزید ښه پوهېدلو دپاره د نورو ویډیوګانو انتظار کوئ. انشاءالله چې هغه ویډیوګانو تاسو وګورئ نو په اکټیو وایس او په پیسیو وایس باندې به تاسو نور ښه هم پوه شئ. په هغې ویډیوګانو په هغې پارټس کې به مونږ دا وایو چې سمپل پریزنټ ټینس به کوم ټینس لا په پیسیو کې چینج کیږي پریزنټ کنټینیوس به څنګه چینج کوو ایټسیټرا. نو my dear who was له دغسې کلاسونو دپاره زما د یوټیوب چینل جوهر امام سر در سره سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه. تھینکس الاٹ. شکریہ.